سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. تاسو ته معلومه ده چې د کراچۍ پولیسو په یوه جیلي مقابله کې د لیاقت خان زوی ارسلا خان ووژلو او یو بل ځوان یې زخمي کړو. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کراچۍ یا د پاکستان په نورو سیمو کې پښتانه خواران مزدوران د هغو بچیان په داسې کړنو او په داسې جیلي مقابلو کې وژل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پی ټي ایم بنیاد اول هم له دې خبرې پیدا سو چې کله په کراچۍ کې نقیب الله مسعود په یوه جیلي مقابله کې ووژل شو، خو له بده مرغه دا دومره تحریک او د پښتنو دا دومره احتجاجونو باوجود د نقیب الله مسعود قاتل اوس هم خلاصې تڼۍ ګرځي. یعنی که تاسې ورته وګورئ له پښتنو سره داسې لوبې وخت په وخت کیږي، خو د دې به اختتام کله وي چې دا دومره ښایسته ښایسته ګلان رژېږي. دا د ټولې پښتونخوا کې دننه په خپل کور کې هم وژل کیږي، بیا که بهر وي په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ یا پنډۍ یا بل ښار کې وي هلته هم ورسره داسې سلوک کیږي. نو پښتانه باید نور راویښ سي او له دې حالاته ځان وباسي او د سیند پولیس باید سمدستي دغه خلک په دار وځړوي او